څنګه دې سر ښکته کړو څنګه داسې غلې لاړې څنګه دې سر ښکته کړو څنګه داسې غلې لاړې او په زړه دې لاس کېږده ووایه چې ولې لاړې څنګه دې سر ښکته کړو څنګه داسې غلې لاړې په زړه دې لاس کېږده ووایه چې ولې لاړې ستا رپېدلو قدمونو راته ډېر څه ویل ستا رپېدلو قدمونو راته ډېر څه ویل زما خبرې دې د زړه شو کولې لاړې ستا رپېدلو قدمونو راته ډېر څه ویل ستا رپېدلو قدمونو راته ډېر څه ویل زما خبرې دې د زړه نه شو کولې لاړې زړه مې په هغه ورځ د کلي نه وتلی دی چې ته چې په کومه ورځ د کلي نه وتلې لاړې زړه مې په هغه ورځ د کلي نه وتلی دی چې زړه مې په هغه ورځ د کلي نه وتلی دی چې ته چې په کومه ورځ د کلي نه وتلې لاړې تا راته وی چې سګرټ مس که اوس یې خامخا څکم تا ته چې ما ویل ته مه ځه نه ته ولې لاړې تا راته وی چې سګرټ مس که اوس یې خامخا څکم تا راته وی چې سګرټ مس که اوس یې خامخا څکم تا ته چې ما ویل ته مه ځه نو ته ولې لاړې تا د الفت خبرې ډېرې اورېدلې وې خو تا د الفت خبرې چېرته اورېدلې لاړې تا د الفت خبرې ډېرې اورېدلې وې خو تا د الفت خبرې چېرته اورېدلې لاړې زما قصه د مینې سر ته رسېدلې نه ده ستا قصه د مینې سر ته رسېدلې لاړې زما قصه د مینې سر ته رسېدلې نه ده ستا خو قصه د مینې سر ته رسېدلې لاړې د منصور سوال څه و چې تا یې څه ځواب نه لرو د منصور سوال څه و چې داسې زنګېدلې لاړې د منصور سوال څه و چې تا یې څه ځواب نه لرو د منصور سوال څه و چې تا یې څه ځواب نه لرو د منصور سوال څه و چې داسې زنګېدلې لاړې څنګه دې سر ښکته کړو څنګه داسې غلې لاړې په زړه دې لاس کېږده ووایه چې ولې لاړې تا راته وي چې سګرټ مس که اوس یې خامخا څکم تا ته چې ما ویل ته مه ځه نو ته ولې لاړې تا راته وي چې سګرټ مس که اوس یې خامخا څکم تا ته چې ما ویل ته مه ځه نو ته ولې لاړې تا د الفت خبرې ډېرې اورېدلې وې خو تا د الفت خبرې چېرته اورېدلې لاړې تا د الفت خبرې چېرته اورېدلې لاړې